کې وه د کتاب ته ډېره زیاته هوا ورکړلی شو په اروپایي ټولنو کې. نو عموما فیمینیزم ته اکثر هغه ښځې ځي چې هغوی د دغسې حالاتو سره مخ شوي، یا مثال په دې کورونو کې دا زور زیاتی. اوس خو چونکې ښځې تر ډېره حده پورې بېوسه دي، خو په روانو وختونو کې داسې زمانه را روانه ده چې په هغه وختونو کې به بیا د سړو په ښځو باندې ډېر کنټرول نه وي پاتې. که چېرته غرب په همدې ترتیب باندې لګیا یو اسلامي فکر خپور نه شي، اسلامي فکر دپاره کار ونه شي، نو ډېرو کورونو کې به فیمینسټانې پیدا شي. او په دې کابل کې ځینې فیمینسټانې دي چې هغوی کتابونه لیکلي دي که نه، برقه از ناٹ مای آیډنټیټي په نامه باندې تهمینه آریان چې یو کتاب لیکلی دی، پای کې دا بیا د خپل ژوند قصه کوي. یا په کال 2000 او سویم کې 2010 کې که 2002 کې یو ایرانی لیکوال دی بخملباف په نوم باندې، نو محسن بخملباف، هغه یو فلم جوړ کړی دی قندهار په نامه باندې. په دې فلم کې چې د هغه د ښځو ژوند ښودلی داسې. نو عموما فیمینیزم ته هغه ښځې ځي چې هغوی باندې څه تاوتریخوالی کور کې لانجې مانجې تېرې شوي او دوی فیمینسټانې شوي، په ذهن کې هغه متشدد دغه ناست دي. نو غورځنګ صاحب به انشاءالله بیا په مستقبل کې په دغه موضوعاتو باندې که دغه نو بیا به نور کلاسونه په دې باندې واخلو. ان شاء الله استاد محترم، موږ د دې دورې نه وروسته چې د دورې اخري درسونه دي، بله دوره متصل د خویندو لپاره ده چې د هغې لپاره هم فلحال څلورو خویندو نورو استادانو سره چې زنانه استادانې دي هغوی سره خبر شریکه شوې ده. دوره ان شاء الله ټوله برابره ده. په هغه دوره کې به ان شاء الله فیمینیزم باندې بیا تفصیلي بحث وشي. نو چې دا د دوی لپاره چې د خویندو لپاره ډېر مهمه ده، ان شاء الله د درسونو به هغلته همداسې په ټلګرام کې په آنلاین بڼه باندې هغوی ته وړاندې شي. نو راځو اوس یو کاشف ورور مهرباني وکړئ تاسو خپله پوښتنه وکړئ. تاسو پوښتنې نه وروسته زه راخلم د جاکي ورور په نامه باندې، او د هغې نه وروسته عبدالله ریحان صاحب هم راغلی. عبدالله ریحان صاحب محترم، موږ تاسو خو خپلو کې یو، دغه نور ورونو ته به م وخت ورکړم، ستاسو مایک مې هم خلاص کړی دی. نو دوه ورونو ته مې وخت ورکړلو، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. کاشف صاحب لومړی وار ستاسو دی، بیا تاسو پسې د جاکي په نامه باندې کس چې دی د هغه نمبر دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مدثر کشاف نیازی من ننګرهار څخه دارالعلوم تعلیم القرآن والسنه څخه. اولا خو له جوهري صاحب څخه ډېره مننه کوو، الله دې ته مزید توفیق ورکړي. ډېره ښکلې موضوع یې مخته راوړې وه، او بل به موږ د دې انتظار هم کوو چې کتاب انشاءالله تکمیل شي، چې موږ یې مطالعه کوو او ګټه ترې واخلو. ثانیا دا پوښتنه کومه چې څنګه کولی شو موږ د فیمینیزم د دې تحریک په وړاندې، د دې نظریې په وړاندې د ټولنیزو رسنیو په استفادې مبارزه وکړو. څنګه کولی شو دې په وړاندې خلکو روزو، ځوانان روزو؟ دا لنډه پوښتنه. السلام علیکم. یاره زما په نظر باندې قاري صاحب الله دې خیر و برکت درکړي. وعلیکم السلام. زما په نظر باندې اول نمبر خو په کار دا ده چې موږ د خپل کورني ژوند نه دی دا سم کړو، چې تر څو پورې موږ دا نه سم کړی موږ د فیمینیزم په خلاف باندې مؤثر مبارزه نشو کولی. دا په کورونو کې د ښځو خپې لاسونه ماتېدل، په مخونو باندې په میاشتو چاپونه ودرېدل، ظلم پې کول، د ضد ورسره کول، دویم پې کول د قصد او د ضد، یو خو د مجبوریت یا مثال د خبرې یو څه دلایل، خو ځینې زور ښودلو پر اساس باندې په بدل کې ورکول، مثال یا د دې ترڅنګ چې دی نهارې ساتل، خیال ورته نه کول، د حیوان حیثیت ورکول، چې تر څو پورې موږ دغه ټولنیز شعور په خلکو کې نه عام کړی او د ښځو خاوند دا د یو بل دپاره سکون وي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي که نه هن لباس لکم وانتم لباس لهم، دا د یو بل دپاره لباس وي، د یو بل دپاره ستر وي، د یو بل دپاره جامه وي، د یو بل دپاره عزت وي. نو چې تر څو پورې یا لتسکنو الیها، یو بل دپاره سکون وي، چې تر څو پورې دغه مقام ته نه رسېدلي خپلو کې او د واده بیا خاص خوند نشته دی، بیا انسان نشي کولی چې هغه خپل ایمان خپل ځان کنټرول کړي. نو فلهذا تر څو پورې چې موږ په خپلو خلکو کې ښځو ته د اسلامي حقوقو ورکولو شعور نه وي ورکړی، موږ د فیمینیزم په خلاف باندې مؤثر مبارزه نشو کولی. 15 زمن د یو سړي پیدا شي، 15 زمن پیدا شي، هېڅ پروا نه وي دي که نه، خو که دویمه لورې وشوه نو د ده په تندي باندې به بوج شي. والکه خو دا خو د ښځې نه دی کړی، خو ستا ترتیب دی که نه. درېیمه لورې وشوه نور پسې سړی بیخي په ځمکه دېرنه کېږي. څلورمه لورې وشوه سړی پسې کفر ته موځي والعیاذ بالله. 5مه لورې وشي بیخي پسې سړی داسې شي چې غټ ابوجهل ته نه جوړي.
بیا ښځه مړه به وه، لورګانو سره هم نفرت کوه، داسې خلک قصې موږ ته راځي چې حیران پاتې شو. لباسونه ورته نه کوي، خیال یې نه ساتي. یو زوی چې وشي هغه یو زوی لوفر هم شي، عیاش هم شي، هر څه شی شي، 15 خویندو 15 لوڼو ته پام نه کوي، یو زوی ته پام کوي او بس همدا یو زوی د هر څه بیا. نو دا بیخي دغه سوزنۍ نه او دغه زنګونه چې د ښځو په خلاف باندې ظلم شروع شي. چې 15 زامن وشي هېڅ خبره نه وي، که 15 لورګانې وشوه که نه، نو سړی بس لاړه د ځان به چې دی د دنیا تر ټولو بدترین او مفسدترین انسان معرفي کوي. او هغه ښځه چې ده هغه ښځه به د ټولو دنیا غټه مجرم وي، بیا به ورسره خواښې هم ظلم کوي چې د لورګانې راوړې دي، کور یې لورګانو راته ډک کړه، دا یې وکړل. هر څوک به راځي. بیا چې کله دا ښځه عمر یې رسېږي 20 کلنۍ ته 22 کلنۍ ته، نو د دې ذهني توازن ورځ تر بله خرابېدل شي. یو ورځ وایي تېنۍ ورکړې، بله ورځ وایي تېنۍ ورکړې، څوک نه راځي پوښتنې ته. اوهوهو دې کې به څه چلي که نه، څه نقص به یې پکې که نه، او دا دی او دا دی او دا دی. هغه غریبه به 22 کلنۍ 23 کلنۍ پورې د نورو ښځو د خبرو د لاسه لیونۍ شي. بیا کوشش کوي چې ځان پروګرامونو ته، یا مثال د خبرې د خپلوانو کې چې دا کوم دعوتونه کېږي دې ته نه ځي، کوشش کوي چې د نورو ښځو نه ځان پټ کړي، تر څو دې ته دا پیغور څوک ورنه کړي. همدغه راز د تعلیم مسله بېله مسله واخله. بیا چې کله د صحت مسایل بېل مسایل دي. بیا چې کله دا مور شي د ښځې او د خاوند چې داسې غلام بهادري په خبرو باندې نه پوهېږي، د خانداني ژوند زه خو وایم چې باید د دې کورس وي، 3 میاشتې 4 میاشتې باید د واده نه مخکې انسان د ښځو سره د تعامل، د اولادونو د ساتنې، د تربیت، د دې ټولو شیانو باندې ځان پوه کړي. دا شیان نه وي، بس سړی کوشش کوي چې په ښځه باندې روب واچوي، ښځه باندې خپل فشار دغه کړي. بیرون به چې دی شین کوتک به کور ته چې لاړ شي هلته به په ښځه باندې بړزکې موهي، څپېړې، څوکان، یو مالګه کمه یو دغه کمې په ترکاري کې زیاته وي، بس د ده به نور په تندي باندې دغه شي. یو فرعون به بیرون به چې شي حیثیت هېڅ شی به هم نه وي. بیرون به ولکه چاته خپل تعارف کولی شي، خپله خبره به کولی شي، کور کې به بیا غټ فرعون وي، حیران به پاتې شي. بیا چې دا ښځه د تعذیب نه تېرېږي مختلفو حالتونو نه. د افغانستان یو راپور ما کته په کال 1990 کې زما په فکر باندې نشر شوی و چې د افغانستان 92% ښځې ذهني مرضونه لري، او په دې کې ګوره شک نشته دی. دا ذهني مرضونه د خفګانونو د لاسه، د زور د لاسه، د جبر د لاسه، دا معصوم انسانان، دا معصومې ښځې چې زموږ استاد په دې ټولنې یو قشر دی، زموږ استاد د ټولنې یو برخه ده، دا کېږي. بیا چې کله دا ښځه سپین سرې شي، دا چې کله سپین سرې شي، یو خو دا دی چې دا خاوند دی، اکثره خاوندان موږ ګورو چې دا په دومره ضد کې چې په یو وړه خبره باندې د یو بل ته نه تېرېږي، په ضد کې شي، زدي خاوند ځان پاتې نه راولي، سړی ځان پاتې نه راولي، کېده بچه دا کېده دی، دا غورځی مه کوه بچه. نو دغه خاوند او ښځه چې دا په ضد کې شي تر داسې حالته پورې ورسېږي چې په کلونو باندې یو بل سره خبرې نه کوي، په کلونو باندې یو بل ته دوی په ضد کې ځانونه لیوني کوي، خو جوړېږي نه سره، ځان پاتې نه راولي. او همدا ضد یو بل سکون هم تباه کي، راحت هم تباه کي. بیا دا ښځه چې دی دا خپل ورونو د لاسه، پلار خو هم دغسې ورونو د لاسه چې دی بیا خیر دی خور ته په میراث باندې څه کوې، او خور په میراث باندې څه کوي پرېږده. ځینې خویندې خپله په قهر باندې ککړې هغه دا خبرې کوي، ځینې ښځې چې نه زه د ورونو نه میراث نه اخلم، بیا به خلک خبرې کوي، خپله پکې دا جهالت وي. د دې ترڅنګ نور دینی جهالت چې وګورې حیران به پاتې شي. په دې ځینې مختلفو ولایتونو کې، په ځینو لرو برخو کې داسې ښځې هم شته چې په دوی باندې دا غسل واوړي، نو دوی یو پړی ساتلی یا د ویښتو سره یو تار غوټه کړی، هغې ته یو غوټه ورکړي، بیا چې په بل وړي بله غوټه ورکړي، چې په بل وړي بله غوټه ورکړي، شپږ چې پوره شي، بیا په یو ورځ باندې دغه ته ګودر ته لاړې شي، یا بیالې ته لاړې شي، یا یو ځای ته د لمبا لپاره چې لاړ شي، د خپل خاص ځای نه، نو بس بیا یو ځل لامبي، یو غسل دغه کوي، یو غوټه خلاصوي. یا مثال د خبرې د دې نه علاوه خپلو حقونو نه نه خبرې، دغه نه نه خبرې که نه، نو دغه شعور او پوهاوی چې د دین دی، د اسلام دی، تر څو پورې چې موږ خپلو ښځو ته د حقونه نه ورکړي، دا پوهاوی هم نه ورکړی، دا عزت هم نه ورکړی، نو تر هغه وخته پورې موږ د فیمینیزم په خلاف باندې مؤثره مبارزه نشو کولی. اوس خو چې فیمینستانې راپاڅېږي، ښځې ته دا ظلمونه را یادوي، ورته ګورو چې په تا دا ظلم شوی دی، دا ظلم شوی دی، دا ظلم شوی. نو چې کله موږ په ټولنه کې ظلم ختم کړو، نو فیمینستانو سره به هم د فیمینیزم دپاره کوم دلیل پاتې نه شي. نو د فیمینیزم په خلاف باندې اول نمبر باندې
مبارزه د ښځو حقوقو دپاره کار دی. دویم نمبر باندې چې دی د فیمینستانو د فیمینزم د مبارزې په نتیجه کې چې کوم ریزلټ یا نتیجه رامنځته شوې ده، کوم حالات په اروپا کې رامنځته شوي دي، باید هغه حالات خلکو ته وړاندې شي. ګور هلته دا نقصان وکړه، دا نقصان وکړه، دا نقصان وکړه، چې هغه حالاتو باندې خلک پوه شي، نو بیا به خلک د فیمینزم نه ځان ساتي. نو دغه دوه درې لارې دي مختصر غونتې. بل ملګری راواخلئ. مننه جوهري صاحب، مخکې له دې چې بل ملګری راواخلو، غواړم د دې ګروپ حاضرینو ته یو وړوکې غوندې خبر وکړم. هغه دا چې دلته چې هر څوک وي په دې ګروپ کې، که خویندې وي که ورونه وي، دا یو اسلامي او فکري صنف دی د داعیانو په خاطر باندې. نو کوښښ وکړئ له دې نه دیموکراتیک او اختلاطي صنف مه جوړوئ. بعضې خویندې دلته راځي او سوالونه کوي، بیا دستي نورونه ورځي ماشاءالله او قلبونه ورولېږي، دا څومره ښه علمیت او دا مطلق بند دي. هیڅ ورور اجازه نه لري چې کوم خور ته میسج وکړي، او هیڅ خور اجازه نه لري چې کوم ورور ته میسج وکړي. حتی که علمي خبرې، حتی که د درس اړوند خبرې، تاسو کولی شئ چې موږ په وساطت کې واچوئ. موږ د دواړو ترمنځ داسې پول یو انشاءالله چې هغلته د خویندو ورونه هم شته، دلته په درس کې پلاران یې هم شته دی. نو د دغه شي نه مطلق ډډه وکړئ. ماته دا اوس دستي شکایت راورسېدو. په هر صورت راځو د جاکي ورور ته مهرباني وکړئ، ورور تاسو پوښتنه وکړئ، او د دې نه وروسته را اخلو څه شو، اصلي سړی ورک شو، محمد عمر ورور تاسو او بریال ورور تاسو دواړه هم بیا کولی شئ یو بل پسې پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ د جاکي ورور تاسو پوښتنه وکړئ. سلامونه. مستونه یم لږ خراب ده، ډېره زیاته بخښنه غواړم، لږ مریض یم. سلامونه غورځنګ صاحب تاسو ته او جوهري صاحب ته. علیکم السلام. جوهري صاحب په علم کې د خدای پاک نور هم برکات واچوي. د یو کتاب ما لوستی و، د الحاد وروستی سنګر، ډېر څه مې ترې زده کړي. له جوهري صاحب څخه ما که څه هم یو څو پوښتنې خپلو خبرو کې جواب کړي، خو بیا هم یو دوه پوښتنې ترې لرم، که مهرباني وکړي په دغه اړه باندې خپل جواب ماته راکړي. مهرباني وکړئ. خو هغه نه مخکې غواړم، البته زه خپله په غرب کې اوسېږم، لیسه مې هم دلته ویلې، لوړې زده کړې مې هم دلته کړي دي، او په ضمن کې مې وطن کې هم هلته یو څه زده کړې کړي دي، او اوس هم کوشش کوم وطن حالات له نږدې وڅارم او مطالعه هم کوم. جوهري صاحب، اوسني نظام کې د ښځو حقوق یو څه طلب شوي دي، او که چېرته په اوسني نظام کې ښځې راجګېږي او خپل حق غواړي، آیا دې ته هم تاسې د فیمینیزم وایي، او دا د فیمینیزم په اساس باندې دوی خپلې غوښتنې کوي؟ تاسو یو څه ویډیوي پیغامونه ما څو ورځې مخکې ولیدل، تاسو خپله هم په همدغه ویډیوي پیغامونو کې د ښځو د تعلیم غوښتنه کوله له اوسني نظام نه، او د دوی د کار غوښتنه هم کوله له اوسني نظام نه. خو بیا مخکې خور ته تاسو په جواب کې وویلئ چې هغه ده، که چېرته ښځه راجګېږي او د اسلام په چوکاټ کې یې نه خپل حق غواړي، دې ته بیا فیمینیزم نشي ویل کېدی. یعنې دا شرط هم ښځې ته کېښود، خو هلته سړي ته شرط یې نه ښوده. سړی البته کېدای شي ما برداشت دغه شي، تاسو هدف دا شی نه و. آیا دا چوکاټ یوازې ښځې ته ده، او که دا چوکاټ هم سړي ته ده؟ دا مې یوه پوښتنه. بله پوښتنه دا وه، آیا دغسې بحثونو ته د افغانستان اوسني شرایط آماده دي چې دا بحثونه هلته وسي؟ آیا د دې ګټه هلته ډېره ګورئ، یا که په اوسني شرایطو کې د دې تاوان؟ ځکه دا یو نوی موضوع ده هلته، او فکر کوم تاسو په خپلو خبرو کې د فیمینیزم یوازې په منفي اړخ باندې وغږېدلی، که څه هم فیمینیزم چې دا مثبت اړخونه هم لري. نو فکر کوم سوال مې اوږد نه سي، خبرې مې اوږدې نه سي، همدومره به زه هم بس سي. او ډېره زیاته بخښنه غواړم، دا نوم د ما خپل نه دی، یو بل شی آی ډي له لارې راغلی. مننه. محترم ورور، الله دې په عمر کې برکت کړه. اول نمبر باندې خبره تاسې د حقوقو د غوښتنې وکړله.
د ښځو د حقوقو غوښتنې دا چې حق غواړي د اسلام په چوکاټ کې غواړي دا د ښځو حق دی، باید یو ځل نه زر ځلې وغواړي، خو د حقوقو د غوښتنې طریقې کار معلوم وي. یو د ښځو د حقوقو غوښتنې دا چې مثال له خبرې سرکونو ته راوځي، په لارو کې چغې سوري وهي، دا او دا او دا او دا، آیا دا حق ممکن دی؟ په دې حق باندې د دې حق د داسې طریقې باندې غوښتل فایدې ډېرې دي که نقصانات یې ډېر دي؟ یو. دویم نمبر باندې تاسې چې کومه خبره وکړله، زموږ دا نظریه ده، زما خپله دا رایه ده، نظریه ده، زه وایم چې ښځې باید حقوق وغواړي په 2-3 طریقو باندې. کومه ښځه چې په کوم کور کې اوسېږي باید هماغه کور نه دی شروع وکړي، هلته د میراث حقوقو باره کې خبرې وکړي، هلته د تعلیم د حقوقو باره کې د خپلو خاوندانو سره، د خپلو ورونو سره، والدینو سره، حتی اولادونو سره، چې مثال یو سپین سرې مور د هغه خپلو اولادونو ته دا شعور ورکړي، پوهاوی ورکړي چې ګوره دا د ښځې حق دی. د خپلو کورونو نه چې ډېره نږدې لاره ده، ډېره نږدې او اسانه لاره ده، باید شروع وکړي. د لیکوالي په ذریعه باندې کولی شي، اخباراتو د مجلو په ذریعه باندې د اخباراتو ته خپلې کالمې ولیږي، مجلې ولیږي، خپل ورور ته یې ورکړي، تره زوی ته، ماما دغه ته پلار ته یې ورکړي، یا یو بل چاته مثال د خبرې خپل یو لیکنه مقاله ورکړي چې دا مثال فلانکي اخبار ته ورکړه، چې هغه د دې ښځې خپل خاوند ته یې ورکړي که نه. داسې ډېرې ښځې شته ده چې هغه مختلفو دغه کې په دې طریقې باندې هغه شعور په خلکو کې عام کوي. اوس موږ او تاسې د اسلامي نړۍ ته د سیکولریزم په راتګ کې چې خبره کړې وه چې مثال له خبرې انطوان په نامه باندې یا نورو داسې مفکرینو اول وختونو کې المقتطف په نامه باندې اخبارونه جوړ کړل. د اخبارونو په ذریعه باندې خلکو کې سیکولریزم خپرو که نه، د رسنیو په ذریعه باندې دغه په دغه طریق باندې خپرېږي. نو په همدې ترتیب باندې په ټولنو کې چې اصلاح راځي، نو هغه په یو طریقه باندې، په یو میکانیزم باندې راځي چې هغه علمي میکانیزم وي، د پوهې میکانیزم وي. نو دا به څومره یوه ښه خبره شي. اوس ګوره په ټول افغانستان کې دا ښځې دي دا غرب ته لاړې شي، یو له سپیکر ته ودرېږه، بل له سپیکر ته ودرېږه، نازونه م کوه، اداګانې م کوه، ډالر م پکې ووهه، یو شی کوه بل شی کوه، والله ښځو حقوق. اوس دغه بهتره ده که په دې کې یوه ښځه راپاڅېږي او هغه یو 50 صفحې یو رساله ولیکي، په دې 50 صفحو رساله کې هغه په ډېرو ښو اسلامي قانوني دلایلو باندې د ښځو د تعلیم په باره کې خبرې وکړي، یو سټرکچر وړاندې کړي، یو میکانیزم وړاندې کړي. اوس څومره ښځې چې دی هغه د ښځو د تعلیم دپاره دغه دپاره خبرې کوي، خو یو هم پکې دا شی نه دی کړی. نو ولې نه دی کړی؟ ځکه چې میکانیزم هلته فرق لري، میکانیزم ځینې نقصانونه لري، ځینې فایدې لري. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د فیمینیزم نقصاناتو په باره کې یا منفي جهتونه ما ذکر کړل. مشکل کوم ځای کې دی چې کله هم ته یوه دوا خوري یا یوې ټولنې ته یو دوا ورکولی کېږي، نو په هغې کې هغه ډوز کې کتلی کېږي چې په دې کې دغه انټي دي یا په دې کې دا اثرات دي یا دغه منفي اثرات یې ډېر دي که مثبت اثرات یې ډېر دي. نو هغه ته دغه دوا منفي اثرات ډېر وي، نو بیا خلک هغه دوا منع کوي، ډاکټر دوا چاته نه لیکي او دغه دوا په باره کې شعور عام کوي چې د دې دوا نه ځان ساتئ، ځکه چې منفي اثرات یې ډېر دي. که یو ځای کې مثبت کوي، په 2 ځایونو کې منفي کوي. نو ځکه موږ فیمینیزم که تعریفو، نو موږ به منفي او مثبت دواړو ته ګورو. په اروپا کې که مثبت اثر یې دا کړی دی چې مثال له خبرې یو څو ښځې سیاست ته راوتې دي، یو څو ښځو یو 15,000 ډالر یا 1,00,000-2 لکه ډالر پیدا کړي دي، یا مثال له خبرې یو څه ظلم لږ غوندې کم شوی دی. خو که بل طرف ته وګورو نقصانات ډېر زیات دي. نو ځکه موږ د فیمینیزم په خلاف باندې موږ مجبور چې خبره وکړو. موږ خو دا نشو کولی که نه چې والله فیمینیزم ډېر مفید شی دی، ښه شی دی، بیا ووایو چې زه بد شی دی، بد شی دی، بیا ووایو چې ښه شی دی، بیا ووایو چې بد شی دی او بس دا خبره ختمه. نه، موږ دلته مثبت نظر دی، نو ځکه یې موږ هغه منفي جهتونو باندې خبرې وکړلې او د مثبتو دپاره موږ سره په بدیل کې اسلام شته دی. نو موږ ته څه ضرورت دی چې د مثبتو دپاره فیمینیزم ته لاړ شو؟ موږ سره اسلامي دلایل شته دی، دغه ټولنه د زرګونو سلګونو کلونو راهیسې مسلمانه ده، زموږ نیکونه مسلمانان دي، موږ ته الله تعالی دین را رسېدلی دی. نو موږ سره چې په بدیل کې اسلام غوندې دین شته، نو موږ ته څه ضرورت ده چې موږ د فیمینیزم لمنه ونیسو؟ نو په دې خاطر موږ د فیمینیزم هغه نظریه مکمل رد کوو او د ښځو حقوق هم غواړو، خو د اسلام په چوکاټ کې غواړو. مننه استاد محترم. د جاکي ورور د چاکي ستاسو اصلي نوم څه دی وبخئ؟ ډېر زیات وبخئ، ما خپل نوم مخکې وانه ښیي. ما نوم عتیق جبارخیل ده. جبارخیل صاحب محترم، کور ودان خیر اوسئ.
تاسو په سوال کې به زه هم یو وړوکی ځواب ووایم. هغه دا ګورئ تورات او انجیل په مطلق شکل باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وخته پورې په مطلق شکل نه و تحریف شوی که نه. یعنې موږ به ووایو چې 90% یا 15-80% تحریف شوی، خو یو 15% پاتې وو. هغه چې عام مسایل و هغه پاتې وو، خو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع وکړه، ځکه د ټول د هر څه ځواب په قرآن ورکړو، د هر څه ځواب اسلام وویلې. نو هر هغه نوی فکر، هر هغه نوی مذهب، هر هغه نوی دین چې د اسلام په مقابل کې راوتلی، خدای دې وکړي هغه له ټول له ګټو ډک وي. موږ د هغې مثبت اړخونه نشو څېړلی، د دې اجازه موږ ته نشته ده. د دې په خاطر چې موږ یې بدیل په اسلام کې لرو، موږ او تاسو خپل مثبت ټکي باید له خپل دین نه واخلو. او د دې په خاطر محترم جبارخیل صاحب چې نورونه هم ډېر په انتظار کې دي، انشاءالله که ستاسو پوښتنې وي خفه هم نه شئ. کولی زه شو یوه وړه پوښتنه لرم. ډېر مهرباني کړئ. تاسو خبرې ملي فکر کوم جوهري صاحب په اروپا کې وخت تېر کړی ده. دلته هم مسلمانان ګڼ شمېر ستونزې لري. که چېرته تاسو مهرباني وکړئ او جوهري صاحب یو ورځ په دغه برخه کې هم را دعوت کړئ او یو برنامه دغه ته ونیسئ، نو دا به ډېره ښه وي. که چېرته پوښتنې غوښتل یا موضوعات غوښتل زه آماده یم درته درکړمه، ستونزه نشته. ډېره مننه. سمه ده انشاءالله. خیر اوسې محترم جبارخیل صاحب. تاسو کولی شئ زمونږ همدغه چینل وګورئ چې پکې یاستئ. د جوهري صاحب کوم درسونه چې په دې دوره کې وړاندې کړي ټول په ریکارډ کې پراته دي، هغه ځینې به هم انشاءالله مستفید شئ. او که داسې مشخصه موضوع لرئ موږ ته یې راواستوئ، انشاءالله خامخا یا د درس په شکل یا د ویډیو په شکل هغه به وړاندې کړو. ورځو وخت ورکوو چې کوم ورونه ته مې مایک اجازه ورکړې وه، AS په نامه باندې ورور مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ. د هغې نه وروسته S په نامه چې تور پروفایل یې د تاسو نمبر ده، د هغې نه وروسته د محمد عمر ورور تاسو نمبر ده. نو کوښښ وکړئ محمد عمر ورور نمبر اول ده. محمد عمر ورور مهرباني وکړئ تاسو اول پوښتنه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد محترم خیر جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. استاد محترم ماشاءالله موضوع خو ډیره ښایسته واضحه شوله د فیمینیزم په باره کې. نو زما یوه پوښتنه ده، که دې سره اړخ ونه لګوم خو دې متعلق به یې زه یم، ځکه چې نن سبا موږ له ډېرې ستونزې دي. اوس موږ مثال خبر دغسې موضوع څوک راکوي نو موږ پکې څنګه داسې څېړنه وکړای شو، یعنې څېړنې میتود راله راوښیي، مثلا یا نیټ نه پکې استفاده وکړو یا کتابونه پکې استفاده وکړو. نو دا څېړنه خو غټ بحث دی، خو لکه که تا له کوم شارټ کټ داسې دغه معلوم وي سټیپونه، نو که دا راته ووایي ډېر به خوشحاله شو او موږ به هم د نیټ نه لږ سمه استفاده وکړو، پر ځای د دې چې فیسبوک کې یو شی او بل شی وکړو. نو دغسې په علمي مسایلو باندې مقالې وګورو او یا نور خلک محترم ورور الله دې خیر او برکت درکړي. د پښتنو یا زمونږ د مبارزینو تر ټولو غټ مشکل دا دی چې دوی یوازې په پښتو باندې پوهېږي. ما اکثره خپل ورونو ته ویلي دي که ښه مبارز جوړېدل غواړئ باید عربي، انګلیسي، اردو یا فارسي په دې ژبو کې اول دوه ژبې عربي او انګلیسي دا ضرور دي. که ښه مبارز جوړېدل غواړئ باید دا سړی زده کړي. که 100% نه 50%، که 50% نه 30% ته زده کړي. که ښه مبارز جوړېدل غواړي سړی کولی شي چې په یو کال کې خپل کار وچلي، یو کال کې دونه زده کړه وکړي چې هغه پرې خپل هغه ابتدایي مطالعه پرې روانه کړی شي. دویم نمبر باندې قانون دا دی، اول مثال له خبرې موږ یو ونه ګورو او ونه موږ ولیدله، موږ دغه ونې په باره کې معرفت حاصلوو چې دا ونه څه شي ده، دا څه شي میوه کوي، څنګه تاریخ لري، څنګه د هغې نه بعد بیا موږ د ونې ته ور دننوځو، د دې په شاخونو کې بحث کوو، د دې په پاڼو کې بحث کوو، د دې په عمر کې بحث کوو، د دې په روټس کې یا د دې په بنیادونو کې بحث کوو، د دې په میوه کې بحث کوو. که نه په همدې ترتیب باندې فیمینیزم یا هر غربي مفکوره ده چې اول به ته مثال له خبرې چې کله د یوه ژبه زده شوه یا په پښتو کې ته وګوره که کوم کتاب د یو فکر په باره کې لیکلی شوی هغه مطالعه کړه، څنګه به مطالعه کې هغه فکر به ځان سره ولیکي چې مثال زه نن غواړم یا زه غواړم چې نن نه د الحاد یا د فیمینیزم په خلاف باندې کار وکړم، د فیمینیزم په خلاف باندې یا د فیمینیزم اړوند زه پوهاوی ترلاسه کړم. اوس به ته فیمینیزم ولیکي، د هغې نه بعد به ته راځې د فیمینیزم تاریخ په باره کې به ځان پوهیې. میتړ درته زه ښیم چې دغه اسانه میتړ دی، اول به تعریفاتو باندې ځان پوهې کې چې څه شي ته وایي اخر دا شی دا لفظ ولې کارولی کېږي. په دغه میتډالوجي باندې ته کار کولی شي. د هغې نه بعد بیا ته تاریخ مطالعه کړه،
د هغې تاریخ کې چې دی تا ته یو 10% 15% واضحه کېږي. بیا د هغې نه بعد چې دی ته د هغې اقسام وګوره، بیا د هغې سرکرده خلک وګوره چې غټ غټ خلکو پکې کومو خلکو کار کړی دی. د هغې نه بعد بیا ته د هغې مقابله کې دلایل وګوره چې مقابله کې کوم دلایل دي. بیا د هغې نه بعد ته د هغې رزلټ یا نتیجه وګوره چې د دې نظام یا د دې فکر نتیجه څه ده. نو غربي هر فکر چې ته مطالعه کوې دا به په دغه میتډ باندې مطالعه کوې چې اول تعریف پیژندنه، بیا ورپسې تاریخ، بیا ورپسې انواع او اقسام، بیا ورپسې که اسلامي نړۍ ته راغلي خو په اسلامي نړۍ کې د راتللو تاریخ چې د فکر اسلامي نړۍ ته څنګه ترتیب سره راغلی دی په هغې باندې به ځان پوهې، انواعو باندې به ځان پوه کړي، بیا به د هغې سرکرده اشخاص معلوم کړي چې هغې سرکرده اشخاص څه شي دي. لکه د سیکولریزم سرکرده اشخاص په اسلامي نړۍ کې څوک دي، د هغوی دلایل څه شي دي. بیا ورپسې مثال له خبرې په غربي نړۍ کې څوک دي، د هغوی دلایل څه شي دي. نو دا به ته معلومې. دا څنګه معلومیږي؟ دا په مختلفو طریقو باندې معلومیږي، په مختلفو کتابونو معلومیږي. لکه یو ابتدایي کتاب ته ولوستلو د فیمینیزم انټروډکشن په باره کې یا د معرفت په باره کې، نو په دې کې به خامخا ریفرنسز وي، حوالې به وي. دغه حوالو نه ته نورو کتابونو ته ورتللی شي چې نورو کتابونو ته ورشي. اوس خو ګوګل دی، ګوګل سکالر دی، په دې باندې ته اسانه کولی، چټ جی پی ټي دی، په دې باندې ته اسانه کولی شي چې د یو فکر هغه سرکرده خلک معلوم کړي. خو پخوا وختونو کې دا میتډ لږ سخت و، اوس اسانه ده. نو هر فکر چې ته مطالعه کوې په دغه طریق باندې به مطالعه کوې، او ترڅنګ به په تقابل کې اسلام څه وایي، چې اسلام څه موقف لري په دې باره کې. یعنی غربي فکر چې تطبیق شو په یو ټولنه کې، ځان سره به یو ذهني فکره یو خاکه به جوړه کړي، یوټیوپیا به جوړه کړي، یوټوپیا چې یاره دغه سیز مثال له خبرې په ټولنه کې حاکم شو، په غربي ټولنه کې حاکم دی. د دې منافع یا فایدې زیاتې دي او که منفي جهتونه زیات دي. نو چې کله ته د دې منفي او مثبت دواړه جهتونه وګورې، نو تا ته به د دې فکر هغه اصلي نقصانات راښکاره کېږي. ځکه غربي فکر کې غټ مشکل دا دی چې هغه خپل منفي اثرات په مرور د 2 لسیزو 3 لسیزو هغه ضرور ښکاره کوي. نو په دغه میتډ باندې ته کولی شي چې هر فکر مطالعه کړئ. اوس بل ورته وخت ورکړئ. مننه جوهري صاحب. اے اس ورور مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ، بیا به د هغې نه وروسته دوه نور وروڼه هم چې مایکونه یې خلاص دي د هغې نه وروسته به دې نور وروڼو ته وخت ورکړو. مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ. مننه ګلزنګ صاحب. سوال مې په سوالونو کې جواب کړ استاد، فقط یوه مننه او که نه وخت راکړی. کور ودان خیر اوسې. مننه. دغسې چې سوالونه هم ځوابېدل، بس شارټکټ لاره یې همدغه ده. اس ورور په نامه باندې تاسو خپله پوښتنه وکړئ، مهرباني وکړئ. تاسو مایک هم خلاص دی. عبدالله ریحان صاحب محترم، چې بې نوبتي ونه شي، اگر چې موږ تاسو خپلو کې لږ وځنډېدئ بښنه غواړم، مهرباني وکړئ. عبدالله ریحان صاحب محترم. ریحان صاحب هم راواخلی، د عبدالکبیر افضلي صاحب هم پخوانی دی، نوید د احمد دې صاحب هم مایکونه مې د دوی چې خلاص کړي دي، اول به دا خلاص کړو چې هېرېږي یو. خو دلته کله چې مایک خلاص شي لاندې ولوېږي، بیا نه معلومېږي سړي ته. عبدالله ریحان صاحب مهرباني وکړئ. ډېره مننه حماد صاحب. جوهري صاحب ډېر ښایسته او هر اړخیز بحث وکړ، الله تعالی دې ورته اجر ورکړي. زه فقط یو پوښتنه لرم جوهري صاحب نه. ما چې کله د فیمینیزم په هکله په ګوګل کې ځینې موارد سرچ کول، ما د دسو نارینه‌وو لیکوالانو لیکنې پیدا کړې یا ولوستلې چې هغوی د فیمینیزم او عین کوم فکر چې تا وویلې د همدغه فکر هغوی پلویان و لارویان وو. یعنې دوی د یعنې ښځو ترڅنګ داسې نارینه هم شته چې دې فکر ته کار کوي یا د همدغه فکر ملګري دي. د دې په اړه ستاسو نظر هغه څه دی؟ ګوره، د دې فیمینیزم دپاره ضروري نه ده چې یوازې ښځو کار کړی دی، سړو هم کار کړی دی. ځکه اوس یو انسان چې د دین فکر کوي، دیني فکر ولري، هغه کله هم د فیمینیزم په جهت باندې د فیمینیزم په طرف باندې نه ځي، بلکې هغه کوشش کوي چې ښځو ته هماغه حقوق ورکړي چې هغه کوم دین ورکړي دي. اوس یو انسان د هغه په دین باندې په اجتماعي ژوند کې کوم یقین نه لري، هغه وایي چې په اجتماعي ژوند دپاره دین ضرور نه دی. نو د ښځو دپاره بیا چې څه پکار دي، د ښځو دپاره کوم حقوق ضرور دي، هغه مجبوره ده چې د ښځو د حقوقو دپاره لازما فیمینیزم خپل کړي.
او په فيمينيزم کې لیبرل فيمينيزم لپاره کار وکړي، ځکه چې هلته د ښځو د حقوقو یو کنسټیټیوشن یا د ښځو د حقوقو یو قانون یا یو څه ضوابط بیان شوي دي. نو چې کله یو انسان په اجتماعیت کې د دین طرف نه کوي، نو هغه مجبور دی چې د بېدیني طرف به کوي. او په بېدینۍ کې په کوم ځای کې د ښځو حقوق بیان شوي، نو هغه په فيمينيزم کې بیان شوي. نو عموما سیکولران هغه خلک چې هغه سیکولریزم باندې باور لري، هغه د ښځو د حقوقو په سلسله کې چې دی په فيمينيزم باندې باور لري، او په فيمينيزم کې هم خصوصا په لیبرل فيمينيزم باندې باور لري. خو په عموما په فيمينيزم کې د سړو لیکنې دومره خاص دغه نه دي شوي که نه، دومره خاص مؤثر نه دي ثابتې شوي. خو بیا هم ځینې لیکوالان پیدا کېږي، په پښتنو کې یو لیکوال نیم شته دی چې هغه په فيمينيزم باندې کار کړی دی، خو هغه دومره مؤثر نه وي. بل استاد یو خبرې اضافه کوم، د نور ملګرو وخت نه نیسم. یو خبره دا ده چې موږ کله ریسرچ کوو، نو ټول موضوعات په مجموع کې اسلامي موضوعات همداسې دي چې کله موږ سرچ کوو په پښتو کې، موږ ته تر ډیره پورې د مخالفو افکارو لیکنې راځي نسبت د فکري ملګرو یا د اسلامي افکارو د ملګرو لیکنې نشته. دې برخه کې زه نه پوهېږم، موږ دا خبره ما بله ورځ هم وکړله، فکر کوم لمانه مخکې هم داسې کوم بحث خپل منځ کې شوی. موږ ډېر وخت ډېر څه وایو، لیکن په عمل کې هغه څه نه لرو. موږ ستونزې ډېر ښه بیانولی سو استاد، لیکن په عمل کې موږ اوس په ګوګل کې کوم یو ښه سایټ د فکري ملګرو نه لرو. په دې سرمایه ګزاري نه ده کړې تر څو موږ د فيمينيزم، د الحاد او د سیکولریزم او د نورو باطلو ناسمو او ناوړه افکارو چې په افغانستان یې اغېز شته، هغې لپاره داسې یو څه نه لرو. اوس مثلا ما دا نن بیګا یو سرچ وکړ د فيمينيزم په هکله، ما ته ډېرې مخالفې لیکنې راغلې او یو دوه داسې زموږ د خپل فکر لیکنې راغلې چې هغه هم داسې ډېرې ښې نه وي. تیرو 21 کلونو کې د فيمينيزم په موضوع باندې او د افغانستان ښځینه ستا په فکر باندې څو لیکنې به یې کړي، څو مقالې به یې لیکلي؟ د ښځینه‌و له لورې ښې تاسو استاد؟ د ښځینه‌و له لورې څو مقالې به لیکلی شوي ستا په فکر باندې؟ مخالف جهت که مثبت خوا؟ نه لکه فيمينستانو به څونه لیکنې کړي، او هسې یو داسې عدد ووایه. د فيمينستانو له لورې استاد ځینې خو زه بیخي په پښتنو کې دغه تاسو ځینې بحثونه درلودل، البته د ډېرو پخوانیو یا د څو کلونو پخوانیو مثلا د مولا خان دورې ته راغلي، د هغې د مېرمنې په هکله بحث درلوده. نه لیکن په دا اوس یوازې وخت په کې دې زه ځینې تیرو نومونه 20 اخیستلی شم. کلونو کې په دې تیرو 20 کلونو کې به هسې څونه مقالې لیکلی شوي ستا په فکر د افغانستان د ښځو اړوند، چې مثال د خبرې د فيمينستانو له لورې لیکلی شوي پښتو تقریبا؟ ډېرې نه لیدل کېږي استاد، خو ممکن تر 100 شاوخوا ممکن وي، خو ډېرې هغه هم نه لیدل کېږي. مسله په دې ځای کې ده 18,000 مقالې لیکلی شوي دي. څونه؟ ماشاءالله 18,000 مقالې ما په خپله باندې دغه ریسرچ مطالعه کړی دی، او په دې کې په سوونو خو کتابونه لیکلی شوي دي، په سوونو زرونه موقتي دي کتابونه، مقالې مې درته یادې کړې، کتابونه خو بیل دي. یوازې په دې چادري باندې په لسګونو سلو نه ډېر کتابونه لیکلی شوي دي. نو بیا چې ته دا وګورې، بیا د ویکیلیکس یو راپور په کال 2010 کې خپور شوی دی د افغانستان د ښځو د حقوق په مسله کې، چې اروپا څنګه دې خبرې ته هوا ورکوله، د کومو مقاصدو دپاره. د CIA ځینې پټ اسناد دي چې هغوی پې کوشش کوو چې نورې نړۍ ته د ښځو مسله ډېره زیاته درنه معرفي کړي، تر څو په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدلو دپاره جواز پیدا کړي. په کال 2010 کال کې د ویکیلیکس یو راپور دی، تاسې ولولئ. ما په دې راپور ما پوره ژباړه کړې ده او بیا مې دا په خپل کتاب کې م راوړی دی. په کال 2001 کال کې 2001 کال نه مخکې چې د مجموعي لحاظ سره په 6 کلونو کې زما په فکر باندې چې 180 دي که 190 ځلې د ښځو د حقوقو خبره چې د په نړیوالو رسنیو کې شوې ده. خو چې کله امریکا حمله وکړله، نو دغه خبره په هره هفته کې 1400 ځلې شوې ده. په دې باندې یو ریسرچ، یو مقاله چې د 2 هندي لیکوالانو ښځو یو مقاله په دې باندې لیکلې ده چې څنګه د میډیا یا د رسنیو د ښځو د حقوقو دا مسله ډېره وشاربله. په دې باندې مفصل ریسرچ موجود ده. دغه ټول ریسرچ ما راوړی دی په خپل کتاب کې، خو متاسفانه چې ما کتاب لیکلی دی، کال یې پوره شوی دی او ما نظر ثاني پرې نه ده کړې، همداسې میښه ده. وختي مې په لپټاپ کې کته، لپټاپ کې م راسره نو مجبور یم چې هغه خپل
زمونږ کوم ایډیټر دی امیرزا صاحب هغه ته ووایم چې هغه راته راولېږي چې زه په دې باندې زر تر زره کار وکړم. نو محترم وروره په فیمینیزم موضوع باندې څه عادي کار نه دی شوی، په دې باندې ډېر په لوړه کچه باندې کار شوی دی، په تعلیمي میدان کې ډېر په د بوسو لاندې اوبه تېرې شوي دي، په مختلفو طریقو باندې دا موضوع د یوې ورځې نه ده. او موږ چې دی په دې باندې اوسه پورې یو رساله نه ده لیکلې. ما ته په پښتو ژبه کې ته 15 رسالې په فیمینیزم باندې وښایه. نشته استاد کلمه بیګا سر کې هیڅ شی نه په دومره وخت کې درې د رسالې. کلمات یو لیکنه ماته راغله کلمات نو هم چې ستاسو زمونږ او ستاسې مقابل فکر 18,000 رسالې او مقالې لیکي او په نټ باندې خورېږي او د دې هر رسالې خپل خاص ابسټرکټ او بیا د هغې نشریات دي او بیا مخکتنې دي کتابونه دلته شوي دي په افغانستان کې، او په مقابله کې یو رساله نه وي. او بیا موږ دا امید هم ساتو چې موږ به څنګه د فیمینیزم په خلاف کار وکړو. محترم ورور کار ډېر پاتې دی، ریحان صاحب الله دې په عمر کې برکت کړي، کار ډېر پاتې. نو ان شاء الله چې ملګري دوستان به ورو ورو راویښیږي، ورو ورو به کار کوي. الله نه امید ده چې مثبت نتایج بالکل ولري. استاد باورک استاد چې دا اوس هم یعنی هر ورځ د پښتني نجونې شته، البته بهر دي چې هغوی په همدغه موضوعاتو عین د فیمینیزم د فکر په تړاو هغوی هر ورځ لیکنې کوي، هر ورځ دا اوس هم شته او ګڼ شمېر ځوانان یې سپورټ کوي، همدغه افغانانو خلک یې سپورټ کوي او ډېر ښه مینه ورکوي چې آفرین ډېره ښه لاره دې انتخاب کړي. بس کمبود د فکري مبارزې دغه یو مشکل د زموږ ورونو کې که نه چې موږ دغه څیزونو ته توجه نه کوو. ریحان صاحب محترم وبخښئ دلته ستاسو لمر غلطېږي. دغه دعات المستقبل څه دی؟ همدا د همدې لپاره جوړ کړی دی چې دغسې موضوعاتو ته د داعیانو فکر راوړو او دې ته منظم کار وکړو، ښه ډېر کار ورته وکړو. زموږ ستاسو ژوند شاید ډېر کم پاتې وي او مسؤلیتونه دومره ډېر دي، څومره چې پوهېږو هغومره زیات له ځان سره ورکېږو چې موږ هېڅ هم نه دي کړي. ناوخته نه ده ریحان صاحب محترم، که نن هم شروع کړو انشاءالله ناوخته نه ده، دې ته به کار کوو، په شریکه به یې کوو او دا 18,000 مقالې چې دي دا که موږ او تاسو 100 داعیان په دې فکر وروزو انشاءالله دوی په یو کال کې دا ځواب ورته بیرته پوره کولی شي. نو په هر صورت خوشحاله شو ریحان صاحب چې راغللې او نور راځو نور ته نور خو به څه پاتې نه وي ریحان صاحب محترم. ډېره مننه، نور ملګرو ته وخت ورکوو. ډېره مننه. صحیح ذهن کې راغی کولی شي چې مایک خلاص کړي. کوم ورور خو که پاتې مایک یې تیار خلاص شي نو مهرباني وکړي خپله پوښتنه دې وکړي، که نه یې زه به نور ورونه راواخلم. په هغې کې افضلي ورور لاړو چې اول نوبت یې هغه و. نوید احمد ورور ته وخت دا د مایک ورته ما خلاص کړ. مهرباني یاره اسامه جوهري صاحب داسې ښه ذهن الله درکړی، زه خو چې دوی ته ګورو په یو دقیقه کې راله ګډ وډ شي چې اوس اول څوک راغلي اخر څوک راغلي. مهرباني وکړئ. عابر سبیل دوی هم راغلي، دوی مایک هم خلاص شو. یوسف علوي صاحب محترم ستاسو مایک هم خلاص شو. مغفور الله طیب ورور هم ډېر وخت راغلی دی، دوی مایک هم خلاص شو. نو مهرباني وکړئ په نمبر سره یو خپلې پوښتنې مطرح کړئ چې د کومو مایکونو په نوبت خلاص کړه هماغه ورونه دې اول پوښتنه وکړي. دا خو څلورو کسانو ته مایکونه خلاص کړه. مهرباني عبدالکبیر افضلي صاحب دغه دی راغی. عبدالکبیر افضلي مهرباني وکړئ افضلي صاحب تاسو پوښتنه وکړئ. السلام علیکم مغفور الله طیب ورور جوهري صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله راوړل دا اوس ټول به جوړ راوړئ ان شاء الله. نوید ورور د نوید ورور د مهرباني وکړئ نوید ورور. ډېر بخښنه غواړم استاد محترم، زه بس په لارې یم، بس مایک مې ډېر وختي خلاص کړی و، نو کوم ځای کې چې یم هوا ډېره یخه ده، د باندې مې ولاړ یم. غوښتله مې چې په ډېره لنډه توګه خپله پوښتنه ستاسو سره مطرح کړم، چون د موضوع څخه لږ وتلې ده، خو فکر مې وکړ ډېره اساسي موضوع ده. اوس وخت کې موږ او تاسې خصوصا زه خپله ډېر ورسره مخ شوی یم چې په میډیا باندې یا هم نورو رسالو باندې چې ګورم هلته د نوې فقهې په نامه باندې موضوع مطرح کېږي. نوې فقه چې مثلا د اوسنۍ نړۍ کې اسلام کې مثلا څه رقم به مسلمانان کولی شي نجات ومومي. هغه کې یوه لاره د نوې فقه په اړه وه چې
تقریبا څو برخې لري، باید څه شي وسي څه شي وسي، نه پوهېږم تاسې به مطالعه کړې وي که به مو نه وي مطالعه کړې. نو هغه ټول ما نوټ کړي وو په ډېرې بخښنې سره. چې څه اړوند موضوعګانې وې هغه ټول مې اوس بیک کې دي، نو بیک ته لاسرسی نشته. که چیرې تاسو سره مخ شوي یاست د دې اړوند مو خپل نظر سره شریکوي. یوه لومړۍ موضوع فکر کوم همداسې وه چې یو اوسنۍ نړۍ چې ټول یو سیاسي بڼه غوره کړې ده، ټوله نړۍ سیاسي ده، که هغه سپورټ دی که صحت دی که هر څه دی، اوس ټول سیاسي شوي دي. نو زموږ د مسلمانانو لپاره پکار دا ده چې لومړی سیاست وګټو، بیا د سیاست په ذریعه باندې په نړۍ کې اسلام حاکم کړو. چونکې موږ په دې مفکوره یو او یو مخالف نظر دا دی چې نه د اسلام په حاکمولو سره به سیاست ګټو. یعنې څه رقم چې اسلام ویلي دي هماغسې ټول هغه احکام به پلي کوو چې څنګه چې 1400 کاله مخکې وه یا 100 کاله مخکې وه، هماغسې به هغه احکام عملي کوو. دا په دې طریقه به موږ او تاسې سیاست ګټو. خو په مقابل کې داسې ویل کېږي چې د سیاست په ګټلو سره موږ به لومړی سیاست ګټو، بیا به وروسته د اسلام حاکم وو. داسې موضوع وه. نور موضوعات هم ډېر وو، ډېرې بخښنې سره ما لاس وختي هم پورته کړي وو، نو فکر مې وکړي نوبت به کېدای شي را ونه رسېږي، نو زه هم حرکت مې وکړي. نو که چېرې تاسو سره مخ شوي استاد محترم ستاسې نظر په دې اړه. محترم ورور زه ستاسې په خبره باندې ورسېدلم. د متجددین یا د اوسني روشنفکران ځینې د فقه تجدید غواړي، یا په دې فقه کې ځینې داسې خبرې دوی کوي چې د معاصر نړۍ سره برابر شي، د حالاتو سره برابر شي، او دا اسلام دی او دا فلیکسیبل شي، دا اسلام لچکداره شي او باید د اوسنۍ نړۍ سره برابر شي. دا خبره بار بار کېږي. قدرمند ورونو، اسلام د دې لپاره نه دی راغلی چې هغه د یو شي سره برابر شي او بل شي د سره برابر شي. داسې اوبه نه دي چې هر ځای کې د ور واچولې د هماغه شکل خپلی. نه، اسلام خپل یو قانون دی، یو اصول دی، سالډ کنسټیټیوشن دی، سالډ یو خپل طرز لري، یو خپل ضابط، یو طرز حیات لري. دې سره به ته حالات برابرې، دا به د حالاتو سره نه برابرې. سبا خلک یو شی غواړي، خلک وایي چې سګرټ راته جایز کوي، زه به زه تاسې سګرټ جایز شوې، بله سبا ورته وایي چې دا شی جایز کوي، دا هم جایز شوې، بل سبا ورته وایي چې دا شی جایز کوي، دا شی جایز. نه، داسې نه ده. اسلام چې دی هغه خپل یو قانون لري، یو ثابت اصول لري. ټولنه به د هغې سره برابرېږي. که هر څومره سختۍ، که ټوله غربي نړۍ ټوله دنیا یو شی کوي هغه د اسلام خلاف وي، او زما په هېواد کې یو سړی دا وایي چې دا اوس باید د اسلام د حالاتو سره برابر شي، او د ده معنا دا چې اسلام راته ګوډو مات که او تحریف یې که وې تراشه او د دې غربي نړۍ د غوښتنو برابر یې که، نو د اصل کې د اسلام باندې عمل کول نه دي او نه اسلام برابرول دي، بلکې د اسلام منحرف کول دي. که ټوله دنیا یو خبره، د رسول الله په وخت کې ټوله دنیا یو خبره کوله، ټوله دنیا په جهالت باندې لګیا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې یک تنها یو څو صحابه ورسره وو چې نور زه تاسو ته خپل اسلام نشم بدلولی، او نه درته خپل اسلام چې دی هغه تراشلی شم چې ستاسو د خواهشاتو مطابق. هغوی ورته وویل چې بس زموږ په دې خدایانو باندې رد مه کوه، نور چېر څه کوې کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا هم در سره نشم منلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې خپل عبادت کوه، هر څه کوې کوه، خو زموږ په دې دغه باندې کار مه لره. رسول الله ورسره ونه منله، رد یې پرې کوو. اسلام خپل کنسټیټیوشن لري، خپل اصول لري، خپل قانون لري، خپل کتاب لري، خپل یو ضوابط لري. یو خبره. دویمه دا ده چې اول حاکمیت ته ورسیږو او بیا به اسلام نافظو، او اول سیاست اول به اسلام نافظو بیا به سیاست ته رسیږو. محترم ورور، اسلام چې دی د دې شي لاره هم ښودلې ده چې اول به څه شی نافظه، اول به څنګه رسیږي. د هغې دپاره بیا قوانین هم ښودلي دي چې ته په کومو ځایونو کې ته سیاست ته رسیږي، په کومو ځایونو کې ته به اول مثال د خبرې که په داسې هېواد کې چې هغه غربي هېوادونه وي، غیر اسلامي هېوادونه وي، پای کې د دعوت طریقې ښودلې د اسلام، یا که ستا په هېواد کې غیر مسلمین کفار وي او هغه به تا باندې حاکم وي، د هغې په خلاف باندې به ته مسلح مبارزه کوې، د هغې طریقې ښودلې ده. نو دا شی پکې نشته ده چې اول به سیاست ته ورسیږو بیا به اسلام نافظو، یا به اول اسلام نافظو بیا به سیاست. نه، کمپرومایزیشن په اسلام کې نشته ده. البته دونه ده چې داسې طریقې سره به ته دعوت هم نه کوې چې خپل دعوت پکې خطر کې واچوې، خپل ځان ختم کړي، یا مثال له خبرې د مسلمانانو دپاره سردردی جوړ کړي، مسلمانان پې ختم کړي، او نه به دا کوې چې مثال له خبرې صبر وکړو چې اول 100 کې موږ سیاست ونیسو، د هغې نه بعد به اسلام سره ګورو. نه، دا هم نشته دی. د دې دواړو ترمنځ یو نارمل، یو عادي تطبیق چې دی هغه دا دی چې دعوت به هم کې، د دعوت په مجال کې به دعوت کې، کامل دعوت به کې. که ته 15 کسان لري او که 1000 کسان لري ته به کامل دعوت کې. کامل دعوت دا دی
چې ته به د سیاست خبره هم کوې چې ګوره اسلامي سیاست دې ته وایي، اسلامي قضا دا ده، اسلامي اقتصاد دا دی، حاکم به حاکمیت ته په دغه طریقو باندې رسیږي، دا نظریه به خلکو ته ورکې. داسې نه ده چې مثال د خبرې ته اوله کې صبر وکړه زه انتخابات وګټم، صبر وکړه زه د هر کفر سره شریک شم، هرې بېدینۍ سره زه شریک شم، صبر وکړه چې زه مخکې شم، د هغې نه پس به بیا زه اسلام سره ګورم. ناممکنه ده. داسې ډېرو تحریکونه راپاڅېدلي دي دا خبرې کولې پاکستان کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې، مختلفو دنیا نړۍ کې دا خبرې کړي دي. بیا وروسته چې هغه حاکمیت ته هم رسېدلي هېڅ هم نه دي کړي. نه، اول نه چې ته حاکمیت ته ځان رسوې نو باید ستا یو منشور معلوم وي، یو طریقه کار او یو اصول و ضوابط دې معلوم وي. نو امید ده چې زما د سوال جواب دې اخیستی. کوم بل ورور سوال وي راپورته کړی. سمه ده. عبدالکبیر افضلي صاحب محترم، تاسو مهرباني وکړئ او بیا تاسو پسې چې اوس نه نوم واخلم مغفور الله طائب صاحب، تاسو افضلي صاحب محترم مهرباني وکړئ. سوالونه هم لږ لنډ وکړئ چې درس ډېر اوږد شو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم غلزنګ صاحب، تا ته اسامه صاحب او ټولو ګډو. وعلیکم سلام. وعلیکم السلام. نن ورځ که موږ ګورو په افغانستان کې دغه موضوع چې د ښځو حقوق دي، دغه حقوق راڅرخي یوازې زده کړې په برخه کې. زده کړې دپاره د ښځو دپاره په شریعت کې یو لیمټ ټاکل شوی او که نه، او که لیمټ ټاکل شوی باید کومې زده کړې وکړي؟ صحیح ده. محترم ورور الله دې خیر و برکت درکړي. د زده کړو یا د علم لیمټ دا په اسلام کې نشته دی. اسلام چې دی درته وایي چې څونه علم کولی شي بلا حدودو ته علم وکړه، پوهه ترلاسه کړه. او یو خبره دا لیمټ نه په زنانو باندې شته، نه په نارینهو باندې شته دی. نه، یو خبره. دویمه خبره دا ده چې اوس یو خو هغه لیمټس دي یا هغه حدود دي چې هغه مثال د خبرې یوې ټولنې ته نه خطر جوړېږي که نه، یو ټولنه متضرره کېږي. هغه علوم دي چې هغې نه ټولنه کې فساد خپرېدلی شي، لکه هغه منفي علوم یا منفي طرفین. هغوی نه خو طبیعي خبره چې نارینه او ښځینه دواړه منع شوي دي. یو. دویم نمبر باندې د ښځو ځینې احکام دي چې هغه د ښځو د خاص ژوند سره تعلق لري، د عباداتو سره تعلق لري، د خاصو حقوقو سره تعلق لري. هغه که د نارینهو دي او که ښځې دي هغه په دې ښځو او نارینه دواړو باندې لازم دي. یو علوم چې دی هغه دنیوي علوم دي، پوهه ده، لکه طب دی چې په دې کې مجبوریت دی اوس، یا مثال د خبرې پاسپورت دفترونو کې مثال د ښځو دپاره خدمات دي، یا په بانکونو کې د ښځو دپاره خدمات دي، یا مثال د خبرې نورو کسبونو کې د ښځو دپاره خدمات دي. نو په دغه مواردو کې چې دی ښځو باندې زده کړې دا فرض کفایي دي. فرض کفایي معنا چې شی ده چې په یو ټولنه کې زردانې 500 دانې 300 دانې ښځې اوسېږي، نو پای کې یو څه ښځو دپاره پکار ده، 10 ښځو دپاره، 10 ښځو دپاره چې هر څونه وي، که ټولې وکړي خو ډېره بهتره ده، که ټولې وکړي خو ډېره بهتره ده، او که ټولې ونه کړي نو د یو څو ښځو دپاره کم از کم پکار ده چې هغه زده کړې ترلاسه کړي، پوهاوی ترلاسه کړي، تر څو په ټولنه کې خپل مسایل او مشکلات په دې باندې حل کړی شي. نور په دې علومو کې د ښځې او د نارینه تفریق نشته. استاد محترم، اوس طب برخه کې تا ویلې دغه خبره هم دې د خاطره ما کوله ځکه تېر یو څو ورځې مخکې یا یو میاشت نیم مخکې یو راپور هم خپور شو چې افغانستان نه څو نجونې د طب برخه کې زده کړې لپاره بیا د اوایلو کې لاړل پاکستان ته، هلته څه وخت انتظار وکړو چې اروپا کوم ملک ته هلته لاړل د طب برخې زده کړې لپاره. یعنې په دې اساس لکه یو جلۍ تعلیم کوي، زه تعلیم د دې خلاف نه یم، زما فیسبوک صفحه هم کتلی شي هر څوک چې ځکه ما ته دې په اړه څونه پوسټونه هم کړي دي، خو لیکن په دغه شکل چې یو جلۍ مثال د اروپا ته یا نورو ځایونو نورو ملکونو دپاره د طب زده کړې دپاره په داسې شکل ځي چې هېڅ اسلامي کوم حدود چې دي هغه نه مراعت کېږي. زه د دې حکم یم. محترم ورور، هغه اروپا څه چې په خپل افغانستان کې چې کله د ترانسپورټ سیستم، ترانسپورټ یو بله موضوع ده په اسلام کې، د دې خپل څه قوانین او اصول او ضوابط دي. نو خپل په افغانستان کې هم باید د ترانسپورټ دپاره یا د ښځو د تعلیمي مراکزو پورې د رسېدنو دپاره یو څه خپل اصول او ضوابط معلوم وي. اروپا خو لا پرېږده، اروپا خو لرې ده، چې په خپل افغانستان کې هم د دغه دپاره یو څه حدود شته دی چې په حیا کې به ځي، په لباس کې به ځي، د کور کم نارینه یا محرم ورسره وي، یا که مثال د خبرې د ادارې کم خاص بس وي چې هغه بس راځي ورپسې هغه سیستم دغه کېږي، یا د ښځه چې دی مثال
د نورو نارینهو لخوا نه متضرره کیږي نو دغه اصول او ضوابط دا یوازې اروپا ته نه بلکې په خپل ملک هم دا پکار دي دا شته دی من استاد محترم غورزنګ صاحب له غوسه کېږم وایي تاسو فتوی مه غواړئ خو ځینې سوالونه داسې چې د شکلي غورزنګ صاحب بس صحیح ده زه غواړی تا ته اجازه ده تا ته فول ډسکاونټ ده صحیح ده خیر اوسې مننه مغفور الله طیب ورور مهرباني وکړئ تاسو ډیره زیاته مننه غورځنګ صاحب لومړی خو تاسو ته استاد ته او نور ټول ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم په دې کې چې ټول به راتلک روغ اوسئ پوښتنې خو تقریبا خلاصې دي ما هغه لاس مخکې پورته کړی و خو په دې اخره کې ما چې د استاد نه پوښتنه وکړم چې که په فارسي ژبه کې د فیمینیزم د رد په هکله چا کومه رساله لیکلې یا کومه لیکنه موږ ته یې په اړه لږ معلومات راکړي چې موږ یې ولولو یو او بله پوښتنه دا چې که د استاد سره د مهدي خرزمان باره کې که نه چې موږ یې په اړه باندې ځینې لیکنې لوستې دي د دې باره کې کوم کتاب یې په عربي که انګلیسي او که پښتو یې کوم اسلامي عالم لیکلی چې دا موږ سره شریک کړي یې په اړه معلومات راکړي یا په پی ډي اف کې تا ته ولیکي ته بیا ګروپ کې واچوی زه به سره رابطه وکړم سمه ده انشاءالله محترم وروره په دې سلسله کې د ټلګرام یو ګروپ دی جناب غورزنګ صاحب تاسې بیا که هغه ګروپ دی دا چینل چې دی هغه د خپل چینل کې هم نشر کړی نو ډېره بهتره ده ډېر فکري چینل دی زما فکر باندې پاسخ شبهات په نوم باندې پاسخ شبهات بالفدین دی که څه شی دی نو دغه یو چینل شته دی چې په هغې کې د فیمینیزم پر رد کې هم ډېرې ښې مقالې شته دی په عربي ژبه کې لیکلی شوي دي خصوصا یو کتاب چې دی هغه یو تونسي عالم دی او سامي عامري په نامه باندې دی هغه هم نشر کړی دی یو کتاب دی او هغه نشر کړی دی او بیا دغه کتاب فارسي ژبې ته ژباړل شوی دی نو هغه په دې ګروپ کې نشر شوی دی نو دغه ګروپ لینک به زه تاسو ته درولېږم جناب غورزنګ صاحب دا بیا تاسې په ګروپ کې نشر کړئ دا یو سوال او دویم سوال باندې پوه نه شوم هغه دویم سوال که راته لږ ووایې غورزنګ صاحب وله ورور به یې درته ووایي طیب صاحب مهرباني کړه ډیره بخښنه غواړم استاد محترم ما که د امام مهدي صاحب په هکله تاسو سره د کوم کتاب معلومات کوم چې خو یو کتاب شاه مفتي شاه ورایت صحیح شو په دې باندې هم رسالې شته دی زه به بیا ما ته لږ شخصي کې میسج وکړه زه به درته بیا رساله درولېږم صحیح ده انشاءالله ډیره مننه استاد محترم د افضلي ورور په خبره باندې یو فتوا به صادره کړو جوهري صاحب محترم دغه د مهدي اخر زمان په باره کې عالم وایي که نه وایي چې د بعضې خلک غواړي ډېر د دې په اړه چې څومره په اسلام کې راغلي له هغه نه ډېر معلومات ترلاسه کړي او بیا مغفور الله ورور تاسو ته د غټ دیوالي او بیا کوښښ کوي دې لپاره چې دا یو بهانه وګرځوي چې راځه کښېنه نو تر هغې چې مهدي اخر زمان نه وي راغلی تر هغې هېڅ هم نه کېږي کلار غواړئ وایي چې مهدي اخر زمان رام شي ستا مسؤلیتونه نه ختمېږي نو د مهدي په باره کې ډېری معلومات چې دي هغه غیر مستدل دي قرآن او حدیث د دې په اړه ډېر مختصر معلومات نشر کړي دي او له هغې نه ډېر چې بیا نور څومره نورې نړۍ لیکلي دي هغه نو بیا د اسلام سره تړاو نه لري نور علومو سره تړاو لري وبخښه جوهري صاحب تاسو مخکې مې فتوا صادره کړه علوي صاحب محترم مهرباني وکړئ تاسو ډېر زیات د قدر وړ محترم علوي صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دواړو قدرمنو استادانو ته الله پاک نصیحت عافیت غواړو ډېرو ملګرو پوښتنې وکړلې لیکن زما په اند باندې زما نه نیولې څه ناڅه ملګرو مطلب دا سوالونه چې کول داسې برېښېده لکه چې قرآن کریم آیتونه په دې هکله باندې د الله عز وجل په فضل باندې لکه د نور په څیر باندې ښکاره دي او که ښځو کوم حقوق دي مثلا د سړو حقوق دي په ډېر وضاحت سره ذکر شوي دي احادیث مبارکه په دې موضوع باندې شته دي بیا حدیثو په کتابونو کې مستقل بابونه په دې باندې باب حقوق الزوجه باب حقوق الزوجه یعنی حقوق العباد متعلق قرآن کریم کې چې څومره احکامات دي یا حدیثو کې دي پوره مفصل معلومات په دې کې شته دي
نو د دې وجې نه باید هر داعي ورور چې هغه داعي اوسي دې مسئلې ته مخکې دوه استادانو په موجوده مجلسونو کې اشاره وکړله باید هغه اولا د قرآن کریم علم ولري کم از کم که ډېر پې نه پوهېږي ډېر پې نه پوهېږي باید ادنا په هغه ترجمه باندې خو باید پوه اوسي د مثال په توګه الله عز وجل په سورة البقره 223 نمبر آیت کې فرمایي ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن دا یو ډاګیزه دلیل د قرآن کریم چې لکه څنګه د ښځو په سړو باندې حقونه دي دغه رنګې د ښځو هم په سړو باندې دي او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمایلی چې په تاسو کې بهترین هغه دی چې خپل اهل سره ښه وي او بیا زه په تاسو کې د ټولو نه د خپل اهل سره ښه یم نو ځینې خلک شاید د دې سوالونو تر شا نور اهداف او غراض ولري شریعت زموږ دین ډېر مفصل دی ډېر ډاګیزه دی په دې مسایل کې لکه د لمر په څېر احکامات صادر کړي دي خو ځینې خلک نه غواړي چې په دغه احکاماتو الهیو باندې اکتفا وکړي هغوی خپل شهوات او خواهشات او شبهات په یو نوم په بل نوم راوړاندې کوي او خلکو ته داسې ښکاره کوي لکه چې قرآن او سنت کې یا په شریعت محمدي کې د دې دپاره چې دی دلایل نشته یا دا حقوق ورکړي شوي نه دي باید اول داعیان ورونه خصوصا په دې باندې پوه اوسي چې قرآن او سنت کې د دې مسایلو لپاره ډېر زیات استدلالات شته دي دا یو لنډ نظر مې چې تاسو ته مې وړاندې کړي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمۃ الله ډېره زیاته مننه کوم الله مو په عمر کې برکت که واقعي خبره ده ستاسې د خبرې په تایید باندې ځینې خلک چې هغوی داسې دلایل غواړي چې د هغوی د خواهش مطابق وي مننه استاد محترم مغفور الله طیب ورور استاد یوسف علوي صاحب یو کتاب ماته راواستولو پی ډی اف کې دی زه هم دلته چینل کې نشوم د مهدي په باره کې کولی شي چې هغه واخلئ عابر السبیل مهرباني وکړئ تاسو السلام علیکم ورحمت الله د ټولګي ټولو ګډونوالو ته الله دې وکړي چې ټول وعلیکم السلام ورحمت الله ډېره مننه کوم د درنو استادانو نه چې د موضوع په اړه لازم معلومات وړاندې کړل بې له شکه دغسې موضوعګانې دا د کفر او د الحاد هغه عقیدې او سنګرونه دي چې د داعیانو ورونو ته په دې اړه معلومات دي نو ډېره ښه ده خو یو خبره که داعیان ورونه چون چې دا د چینل عنوان ده دې کې خامخا ټول داعیان ورونه دي چې دغه موضوعګانې خپل مدعو په نظر کې ونیول سي که دا موضوعګانې یعنی په عام ډول خلکو ته بیان نسی ترڅو په حساب یعنی دغه موضوع په خلکو کې خبره نسی یعنی د دې د دفع په خاطر اوس د دې علاج داعیان ورونه وکولای سي لکه جوهري صاحب د فيمينيزم د رامنځته کېدلو عوامل وښودل چې په ټولنو کې مختلفو ټولنو کې چې عامل سول چې په حساب فيمينيزم رامنځته سي نو لکه مخکې چې علوي صاحب ویلي که چیرې موږ تمرکز په قرآن وکړو قرآن کې د الله پاک خطاب انسان ته ده یا ایها الناس یا ایها الانسان فلينظر الانسان الى طعامه اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه افلم ينظروا الى السماء فوقكم كيف بنيناها ودي تورته مختلف آیتونه دي چې د انسان خطاب شوی ده په دې کې تفکیک د نر او د ښځې په حساب د عالم او د په حساب د غیر عالم دا نه ده شوی دي ټول انسانان خطاب دي نو د علم په اساس هم همداسې ده په علم کې که چیرې موږ درجه بندي کوو چې ښځې د کوم علم وکړي کوم علم دی ونه کړي نو باید موږ تمرکز په قرآن وکړو قرآن الله پاک کوم مسائل د عمومي بیان کړي دي مثلا د عقیدې بیان مسائل دي د علم مسائل دي کم مسائل دي چې د نارینه او د ښځو ترمنځ پکې فرق شته د موږ او تاسو ترمنځ قرآن شته نو یعنی د موږ او تاسو هغه د فیصلې لپاره ځای شته چې فیصله موږ د شي په اساس وکړو نو دا د ما یو نظر و چې د داعیانو ورونو ته چې هغه کوم عوامل چې جوهري صاحب ویلي هغه په خپل ټولنه کې لکه جوهري صاحب په دې باندې تاکید هم وکړ چې اول باید خپل کورونو شروع وکړو د خپل ځانونو شروع وکړو هغه منفي صفات د خپل کورونو د خپل ټولنو لري کو ورسته بیا وړاندې سو ټولنې ته او د ټولنې نه په مجموع کې دا صفات لري کو ترڅو موږ د دغه موضوع مبارزه په صحیح ډول کړی وي او که یوازې خپل معلومات لاس راوړو او دا خپل ټولنې ته وړاندې کوو صرف د معلوماتو انتقال به شوی وي او دغه د حساب د
د مرض دفع به نه وي سوي، د مرض علاج به نه وي سوی. مننه کوم د ټولو نه، د استادانو نه چې ما په حساب کې تاسو خبرو باندې اضافه خبرې وکړي. صرف دا د ما یو نظر و او د تاسو نه ډېر مننه چې په موضوع په اړه په حساب هغه لازم معلومات وړاندې کړل. مننه له تاسو هم، کور ودان خیر اوسې. نظر مو وړاندې کړو. اوس په لاړ شو صفت الله واحدي ورور ډېر مخکې لاس پورته کړی و، ډېره بښنه غواړم. او ترڅنګ یې محرابي ورور، تاسو هم کوښښ وکړئ چې ګورئ درس تقریبا 2.5 ساعتونو ته وغځېدو، که لږ مختصر پوښتنې وکړئ. مهرباني وکړئ ستاسو مایکونو ته مې اجازه ورکړه. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام ورحمت الله. جوهري صاحب محترم، خاص سلام تاته او غورځنګ صاحب هم چنان تاته. موږ ته عام سلام وکړه، مهرباني وکړئ. پوښتنې خو اکثرت ملګرو وکړې سره دغه د تعلیم لیمیټ مثلا د ښځو په خاطر باندې، لکه د موږ او تاسو په معاشره کې په دې باندې ډېر بحثونه هم سوي دي. بعضو ملګرو سره موږ ډېر بحثونه کړي دي سره. نو دغه لیمیټ د موږ او تاسو په هغه کې ولې محدود سوی دی؟ خو د حکومت له طرفه چې بعضې حسابونه د هغه کې به کار نه لرو. نو مثلا د ډاکټري په حساب باندې موږ او تاسو ډېر ترجیحات ورکوو، نو دا نور علومو ته ولې ترجیحات نه ورکوو؟ دا یو مسله. او بله مسله دا شی ده چې په دا کې زه د درس نه وم، نو د پښتنو په وخت کې زه راغلم، نو د موږ بعضې داسې بعضیانو کې موږ د وظیفې اجرا کولې، نو شناخته ول ګرچې، نو موږ لیدل د ښځو په حساب باندې دغه امریکن یونیورسټي بعضې نور پوهنتونونه اوس موږ خبرېدلو چې هغوی به هلته اشتراک پکې کوو آنلاین بڼه باندې، فلحال حضوري فزیکي چې نسته ده. نو هغوی به دا د لیبرل حساب یا ډیموکراسي حساب دا ټول درسونه به هغه د جنرال په ابتدایي سمیسترو کې به اوس درسونه به وړاندې کول. یعنې فلحال هم د دې په اړه باندې درګه د درسونه جریان لري، یعنې چې موږ خپله معلومات لرو. نو بعضې پوښتنې نورې هم ولې هغه نو ملګرو وکړلې جواب سولې. بس مننه. محترم ورور، الله دې خیر و برکت درکړي. داسې ده چې دغه د طب مسله زیاته ځکه مطرح کېږي چې دا تر ټولو اولین ضرورت دی، مهمترین ضرورت دی که نه. اوس لکه مثال له خبرې کمپیوټر ده، یا مثال له خبرې اقتصاد ده، اکانومي ده، یا مثال له خبرې نور علوم دي، کیمیاوي علوم دي. هغې ته بیا لاسرسی که وروسته هم ښځې ولري خو مشکل نه پېښېږي. خو اول نمبر باندې طب په دې دی چې دا ډېر عاجل دی، ټولو نه مخکې دی، ضرور دی، د دې نه بغیر بله لاره نشته دی. نو چې کله موږ د طب خبره کوو په همدې خاطر باندې کوو چې د ضرورت یې زیات دی، ځکه دغه دی. او که نه نو نور خپله نورو علومو کې هم ښځې کولی شي چې زده کړې وکړي، خو هغه بیا نور داسې دي چې ثانوي حیثیتونه لري، دغه اولي حیثیتونه لري. ځکه مننه واحدي صاحب محترم. یو بل لنډ جواب یو وخت یو چا لیکلی و، هر هغه علم چې په هغې کې ښځه لمس کېږي د هغې علم په ښځه باندې فرض عین ده، او په هر هغه علم کې چې ښځه نه لمس کېږي د هغې علم ښځو لپاره فرض کفایي ده. داسې شارټ کټ یې لیکلي و، والله اعلم. نو یو بل هم راپورته کړی و، مهرباني وکړئ دا هلته دا ورونه کته غورځي، نه پوهېږم محرابي ورور په نامه باندې یو څوک مو راپورته او بل غورځنګ صاحب محترم ډېر وبښه چې بیا مې دا خبره دې ګڼومه، دغه د فلحال دغه د علم حساب مثلا یو خو دیني مسایل دي چې هغه موږ تاسو لازمي دي، یعنې بیخي موږ باندې دومره لازمي چې هغه به زده کړو، هغه په نري که ښځې یو مسله. او بل دغه عصري علوم چې دي مثلا د فلحال لپاره استاد محترم ویلي چې فرض کفایي دي که نه، یعنې تر کوم حدود داسې مطلب څونه وکړی سو داسې لازمي ده فلحال لپاره، دغه باندې که استاد لږ زر رڼا واچوي. نو هغه ګرچې مخکې یو ملګري دا خبره مطرح کړه، ما قوي وانخیستله، ډېر وبښئ. مثلا د نر لپاره چې څونه کولی شي مطلب ترلاسه کړي، هم چونانه ښځه چې هغه لیمیټ باید معلوم وي چې نو فلحال څونه محترم وروره، اوس وختونو کې په زرګونو ډیسیزز دي، طب وایي چې 2000 نه زیات ډیسیزز دي که نه، مرضونه ډېر زیات دي، چې تر کم از کم خو وکړلی شي چې د خپل ځان، خپل حقوق او د دې ترڅنګ خپل صحت مادي وجود چې کم از کم یعنی خپل ایمانی او مادي وجود د دې ساتنه وکړلی شي او د دې دپاره کار وکړلی شي، کم از کم چې دا خو وکړي. دا خو هغه بیخي مهمترین دي، ضرورترین دي.
او بیا وروسته چې دی بیا نور څونه زده کړې کولی شي نو هغه بیا خپله خوښه ده. خیر استاد محترم، الله تعالی دې ټولنې مدد کړي. مننه واحدي صاحب محترم. محرابي ورور تاسو مایک مې هم خلاص کړی، مهرباني وکړئ اخرنی ورور به بل راواخلو جانان په نامه باندې دوی مایک مو هم خلاص کړو. محرابي ورور تاسو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو وکړئ. جانان ورور تاسو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ. جانان مننه غورځنګ ورور چې ماته وخت راکړو. که څه هم دا زما سوال د موضوع خلاف دی او یو الهادي شبهه ده، غواړم چې د جوهري صاحب راته دغه جواب کې کولی شي. ولې نه مهرباني کوي بس کوشش به وکړو که علم را سره جواب به درکړم که نو را سره عاجز به یم. نه انشاءالله ورکوی شي جواب. مهرباني کوي. ما نم داسې و چې یو ملګري سوال کړی دی او هغه شخص هم داسې په اسلام کې ځینې سوالات کوي، نو په دې خاطر غوښتل مې چې جوهري صاحب څخه مطرح کړو، نو کولی شي جواب راکړي. مهرباني کوي. د زما آواز شته؟ شته، ستاسو غږ شته. د سورة الحق آیات راته مخې ته راوړو، وایي چې تاسو وایي چې الله تعالی بې نیازه دی او د چاته ضرورت نه لري که نه او مطلق قادر دی. نو په دې آیات کې وایي چې عرش به د الله تعالی عرش به د اتو پېښتو په اوږه باندې وړي وي. نو دلته دا سوال نه مطرح کړو جوهري صاحب که دې ته یو لنډ غوندې جواب راته راکړئ، ځکه ما کوشش وکړو تفسیر مې ولوستو ځکه ښه جواب پیدا نه شو راته. مهرباني خیر اوسي. محترم ورور الله دې خیر وبرکت درکړي. ګوره یو د الله تعالی قوانین دي، یو کار کیږي په یو قوانینو باندې کیږي. یو کار کیږي پروسیجر چې ورته وایي، موږ ورته په انګلیسي کې پروسیجر لفظ استعمالو. صحیح ده. یو حکومت دی، زه تاسو ته د حکومت مثال درکړم. هغه کولی شي چې یو مجرم دی هغه راونیسي یو کار باندې، یو وزیر کولی شي یا د فوز یو مشر کولی شي چې هغه انتقام واخلي، یا مثال د خبرې هغه یو کار وکړي، یو عمل وکړي، وسې رسیږي. خو هغه چې دا کار کوي د یو پروسیجر په تحت باندې کوي، په یو پروسیجر په قوانینو باندې کوي. د پروسیجر په قوانینو باندې یو کار کول ولې مهم دي، ولې ضرور دي؟ ځکه چې دې سره ډیسپلین مهم دی، دا د اخلاقو تقاضا ده، د ښو اوصافو تقاضا ده. یو انسان د هغه حکومت چلی، قانون چلی، د پروسیجر نه بغیر چلی. یو انسان د هغې د پروسیجر سره چلی، پروسیجر نه بغیر چې چلی هغه په حکمونه ورکوي، په محاکمو کې هر ځای کې چې د هغه خپل زور استعمالوي، خپل ځان چلی، زور چلی. نو ستا په نسبت باندې به کم یو ډېر مهذب وي، کم یو به ډېر زیات مهذب وي. طبیعي خبره ده چې هغه به ډېر مهذب وي چې هغه په یو پروسیجر باندې، په یو اصولو باندې، په یو طریقو، په یو نظم و ضبط باندې کار کوي، که نه؟ داسې ده. بالکل جوهري صاحب. نو په دې ترتیب باندې په دنیا کې ډېر داسې کارونه دي، د دنیا نه بهر په عقبه کې داسې ډېر کارونه دي چې الله تعالی د پروسیجر د یو خاص نظم په تحت باندې چلی. الله تعالی کولی شي چې انسانانو ته انبیا راولېږل، دغه انبیا چې دی بیا په دې باندې مکلف کړل چې ته به خلکو ته دعوت کې او هغې سره کتابونه راولېږل. اوس الله تعالی کولی شي چې مستقیما په اسمان باندې ولیکي د دین دغه ورته ولیکي خلکو ته چې بس زه د همدې نه زده کوئ، خبره ختمه ده. یا ورته مثال د خبرې یو بل داسې حکم دغه کي. الله تعالی ته سخته نه ده، کولی شي. خو الله تعالی چې دا ټول د پروسس وچلو، د یو څه شي د یو څه پروسیجر پر اساس باندې وچلو، په همدې ترتیب باندې جهنم او جنت او جهنم چې کار کوي، د ملایکو تصور چې دی، د انبیاء کرامو تصور دی، د جبرائیل تصور دی، د وحي تصور دی، دا ټول د یو پروسیجر د یو طریقې کار برخه ده. نو که چیرته یو انسان وایي چې ولې دا پروسیجر عملي کوي، نو هغه اصلا دا وایي چې ولې یو نظم مراعات کیږي، یا ولې چې یو نظم باندې کار کیږي. الله تعالی بې نیازه نه دی. لکه څنګه چې لکه موږ دا خبره بلا تشبیه کوو، د یو ملک بادشاه یا د یو ملک سرکرده هغه بې قوته نه وي، ښه قوت لري، وسم لري، هر څه لري، مالی هر څه امکانات لري. خو دا پروسیجر عملي کول د هغه اخلاقیات او د هغه مهذبوالی را معرفي کوي. په همدې ترتیب باندې الله تعالی چې یو کار کوي، یو نظم کوي، یو ترتیب چلی، نو په هغې کې هم یو پروسیجر باندې دا کار کوي، تر څو ځکه چې الله تعالی
د ټولو صفات غلیظو نه پاک دی. یعنی هغه صفات چې هغه منفي صفات دي، هغه صفات چې هغه غیر مناسب صفات دي، لکه مثال زمونږ صفات اوس انسانانو کې ښه صفات والا مي، بدو صفات والا مي. نو ښه صفات والا انسان چې دی ښه انسان معرفي کیږي. نو چونکې الله تعالی زمونږ خالق دی، نو هغه خو په طریقې اوله سره چې د بدو صفاتو یا داسې یو سیستم چلول چې هغې کې پروسیجر نه مراعات کیږي، په هغې باندې دغه دی. دغه یو مقدمه شو د سوال. دویم نمبر باندې خبر اوس د عرش په باره کې تاسې وکړله. د عرش په باره کې موږ د شریعت چې څونه ویلي دي هغومره موږ معلومات لرو، خو موږ د شریعت سره په دې باندې هم دونه معلومات لرو، دونه په دې باندې موږ شریعت اطمینان ته رسولی یو چې الله تعالی که د عرش موضوع ده، که د جنت او جهنم موضوع ده، که د ملایکو موضوع ده، د پروسیجر پر اساس باندې دا روانه ده. پروسیجر یا د نظم نه بغیر نه ده روانه. نو نظم په دې ځای کې قایم ده. نو په دې اساس باندې الله تعالی که د عرش ترتیب څنګه جوړ کړی دی، یا که مثال خبر دنیا په څنګه ترتیب باندې جوړ کړی ده، دا ټول په یو نظم باندې جوړه کړې ده. په دې کې دا نظم چې دا مهم دی. امید ده چې ما سوال به مو اخیستی وي، که نه مې اخیستی بیا سوال وکړئ، بل سوال وکړئ، که همدې سوال کې څه اعتراضات یې وکړل. جوهري صاحب په دې باندې انسان کوي چې خپل ځان ته لږ سکینات ورکړي، داسې خو سوالونه به صحیح ده، تاسو به په ډېر ښه بڼه باندې تشریح کو وضاحت هم ورکړو، خو بیا هم انسان ذهن کې دا راځي که نه موږ د خالق دا په اړه باندې ډېر لوړ تصور کوو که نه. موږ وایو چې د هغې په شان حتی موږ لیسه کمثله شی وایو چې شتم نه او نه چې څه تشبیه ورکوی شو، نعوذ بالله. نو چې دومره ستر خالق وي، بیا دغه عرش د اتو پرښتو که نه که چېرته د مقدار هم زیات وی، بیا هم زما خپله داسې ذهن کې دا شبهه ده، کوشش به کوم چې خپله ورته جواب سړی پیدا کړي، او دا خبره بهتر هم نه ګڼم چې دلته په ډک مجلس کې سړی داسې سوالات هم وکړي، دا باید شخصي کې مطرح شوی وي. محترم ورور مشکل نشته دی، که ډک مجلس کې کوئ او که شخصي کې کوئ عادي خبره ده، هر وخت کې کوئ. خو د یو ذات بېنیازه کېدل او د یو ذات د نظم نه وتل یا د نظم مخالف تلل یا مثال له خبرې بې نظمه کېدل، په دې دواړو کې ګوره فرق وپېژنه. باید زه هم فرق وپېژنم، ته هم فرق وپېژنې، بل انسان هم وپېژني. لکه څنګه چې ما ته د مثال درکړه چې د یو مملکت باچا چې هغه بې نظمه کار کوي، هغه ښه وي که بد وي، او یو باچا دی هغه په نظم سره کار کوي، ښې که بدي. الله تعالی په نظم باندې هر څه کولی شي، هر څه په نظم باندې کوي. او حتی الله دا هم کولی شي چې موږ ټول انسانان چې دی د بیخي فرشتې الله تعالی نه وی پیدا کړی، بیخي عرش الله تعالی نه وی جوړ کړی، بیخي انسانان نه وی جوړ کړی. خو دغه ټول کارونه چې الله تعالی کوي په یو پروسیجر باندې کوي. ما تاسو ته مخکې دا واضحه کړه. نو که چېرته ته داسې یو خالق غواړې چې هغه دې بې نظمه وي، په پروسیجر دې نه مراعات کوي، یا مثال د خبرې هغه دې په یو خاص نظم باندې کار نه کوي، که یو داسې خالق غواړي، هغه خو بېله خبره دی لیاذ بالله. خو موږ چې کوم تعارف دین کړی دی، هغه یو منصف یو داسې خالق دی چې هغه نظم کوونکی دی، هغه یو ډیزاین کوونکی دی، هغه ټول هر کار سنجوي. هغه داسې یو خالق موږ ته شریعت معرف کړی دی. نو موږ د هغه تعارف پر اساس باندې چې دی خپل خالق دا ټول د یو نظم دغه ګڼو چې مثال له خبرې د الله تعالی د یو نظم پر اساس باندې جوړ کړی دی. نو که چېرته یو انسان د فرشتو یا د عرش دغه پر اساس باندې چې دا موږ سره کوم اړیکه هم نه لري، چې مثال له خبرې عرش د اته فرشتو دغه دی، او که 20 فرشتو یا 18 فرشتو یا 19 چې هر څومره تعداد دی، دا چونکې موږ سره تعلق نه لري، بلکې دا یو جدا یو د عرش موضوع ده، د الله تعالی د خالق او د عرش او د فرښتو ترمنځ ده. خو که چېرته موږ خالق په دغه اساس باندې لیاذ بالله رد کوو یا په دغه اساس باندې قبلو، نو دا زموږ بیا کمزوری دلیل دی، ځکه د خالق رد کولو دپاره دغه دلیل اکتفا نه کوي. البته ما چې تاسو ته کوم نظم خبره وکړله، دغه نظم چې دی همدغه دلیل زما په ذهن کې دی. که چېرته ستاسې په دې باندې اعتراض وي نو ویې کړئ پرې. مننه جوهري صاحب. که بیا دلته دا بحث ډېر زیات وګدم شو، بله ورځ که تاسو غوښتل په همدا سوالاتو باندې عمومي موضوع ونیسي، بیا به هلته ځینې نور سوالات هم سړی وکړي. مننه، ژوندی اوسئ جوهري صاحب، کور مو ودان. الله دې درکړي، مشکل نشته چې هر وخت کې ما ته په شخصي کې میسج وکړه. الحاد خو زما د دلچسپۍ موضوع ده چې هر څونه سوالات یې در سره ما ته په شخصي کې راولېږه، زه به درته انشاءالله ځواب کړم، مشکل نشته دی. او کوی چې بل ورځ په بیا پروګرام کې زما په فکر باندې دا خو زما په دې دعوتي دغه کې پروګرام کې زما اخري درس و، که وایي چې زه دغه کړم بیا به زه لایف راشم، خصوصا ستاسې دپاره چې څونه اعتراضات در سره وي د الله په فضل باندې تاسې یې ووایئ، زه به خپل کوشش تر اخري حده پورې کوم چې د هغې درته تاسې ته د اطمینان جوابات درکړم.
د الحاد لپاره خو غورځنګ صاحب ډېر زیات وبخښئ زه یو د وروستۍ جانان خبره ورور کوم بیا مخکې ښکته کېږم. زه جانان ورور ډېر وبخښئ تاسو بیا خبر وکړئ د استاد انشاءالله مونږ دلته آزاد بحث لرو کوښښ وکړئ هغه آزاد بحث کې په دې برخه واخلئ هغلته د همدې لپاره آزاد بحث وي چې یو موضوع معلومه وي خو آزاد بحث مو نوم ورکړی چې به هر ور هره پوښتنه کولی شي او ترڅنګ زه یو خبر بله درته کوم محترم جانان ورور چې د پاکستان یو عالم د په نامه دی انجینیر میرزا باندې هغه یو ویډیو ثبت کړی ده الله څوک ده کنه په هغه کې هغه یو آیت را نقلوي په هغه آیت کې عبارت زما ذهن کې نشته ان شاء الله هغه به دلته چینل کې واچوم هغه وایي قرآن کریم آیت ده چې الله نه څوک دا پوښتنه نشي کوی چې ته دا کار ولې کوې ولې دې کړی ده هغه الله ده الله چې څه کړي وي هغه یې کړي دي هیڅوک حق نه لري چې آیات لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جزاک الله دغه آیت دی او بالکل هغه الله دی هغه د ټولو دنیا د ټولو بادشاهانو بادشاه دی کې ځان ته عرش جوړ کړی دی کې ملایکې جوړې کړي که هر شی کړي هغه د خالقیت د چې څه کوي کولی شي هیڅوک حق نه لري له هغې دا پوښتنه وکړي چې دا کار دی ولې کړی یا ولې دې نه ده کړی بلکې هغه استاد دا خبر د دې لپاره هم کوي چې دا ځواب تاسو ویلی شئ مسلمانان ورنه پې قانع کوي خو هغه چې ملحدین دي بیا هغوی لپاره کولی شي له نورو منطقي دلایلونه استفاده وکړي نو که تا نه دا پوښتنه کوم مسلمان ورور کړي وي او هغې ته دا شبهه پیدا شوي وي نو هغه باید په الله ایمان هم دومره ولري چې الله دا خبر په قرآن کې کړی ده او چې الله قرآن کې کړی هم دا فرض عمل ده د الله امر ده یا د الله وینا ده موږ باید بې له دې چې کوم دلیل پکې ووایي باید عملي کوو دا په دې معنا نه ده چې موږ الله په ړوند اندۍ باندې منلی دی نه موږ الله اول منلی دی په الله هم ایمان راوړی هغه هم تصدیق کړی دی د هغې نه وروسته د هغه هر امر او هره خبر په سر سترګو باندې منو نو الله نه څوک پوښتنه نشي کولی یو ځواب یې دغه هم دی اوس مهرباني وکړئ که نظر لرئ مهرباني وکړئ مننه کور مو ودان فکر کوم موږ سره چې جوهري صاحب دلته به فکر نه کوم کوم سوال بې ځوابه پاتې شي خو بیا که بله ورځ کوم ازاده بحث راپورته به شو کوم سوالات او شبهات چې جوهري صاحب سره مطرح کړو ځکه اوس خو الحاد ته په دې عصر کې ډېر زیات کار شوی دی او اکثره زموږ ځوانان ته هم داسې که شبهات پیدا شوي که چېرته جرأت هم نشي کولی چې سوال وکړي خو بیا هم دا سوالات په ذهنونو کې نو غوښتل مې دغه مطرح کړم محترم ورور رئیس خوشحاله دی غورځنګ صاحب چې تاسو کوم جواب درکړ دا زما د جواب نه خوندور جواب او بهترین جواب البته چې هر څونه اعتراضات دي تاسو سره څومره دغه ما کې داسې نشته چې زه خلکو ته وایم چې ته کافر شو ته دا شو تا غشو نه زه هر تقریبا یعنې هر درس په اوله کې د سوالونو په اوله کې ما ویل چې هر قسمه سوال د الحاد اړوند هغه ښه ډاډه کوئ مشکل نشته ځکه موږ تاسې راغلي د همدې دپاره یو پوښتنې دپاره یو چې یو پوښتنې یو ځل حل نه شي بیا یې کوو خصوصا د الحاد په موضوع کې چې زه چا ته ځواب ورکړم الله په فضل باندې بیا ترېنه پوښتنه کوم چې وروره که جواب شوی نه بیا راته ووایه که جواب شوی نه بیا ووایه بیا ووایه بیا ووایه هغه څنګه دلیل غواړي زه ترې پوښتنه وکړم چې ستا څنګه دلیل پکار دی چې هماغه شان دلیل ورته څه جوړ کړم برابر یې کړم ورته نو په دې کې تشویش خبر نشته دی حتی که ماته شخصي کې هم رالیږي اوس چونکې زه بیرون راوتی یم ما ته لږ مېلمانه نستي هغوی دپاره یو څه تیاری مې زه کوم خو دا اوس هم سړک په لاره په غاړه روان یم بیا مناسب فرصت کې انشاءالله که بل پروګرام شو د آزاد بحث نو هغې کې چې دی بیا څونه پوښتنې هم تاسې سره هغه ټولې پوښتنې بیا تاسې راوړلی شئ انشاءالله مننه استاد محترم کوروداد جانان نور هر نوع پوښتنه چې د الحاد په اړه ستاسو ذهن ته راځي یا یو چا تاسو نه کړي وي له کتابونو یې مه راخلئ ځکه کتابونو کې هغلته ځوابونه پراته وي د دې لپاره ښه پراخ ځوابونه شته ده که نه داسې پوښتنه چې تاسو نه چا کړي وي او تاسو ورسره مواجه سوي یا ستاسو په فکر کې خطور کړی وي بالکل یې راوړئ باید په دې باندې موږ بحث وکړو که اسامه جوهري صاحب په دې باندې اوس پوه نه شو موږ په دې اوس پوه نه شو دا په دې معنا نه ده چې دې ځواب به نه وي قانع کوونکی ځواب به وي او پاتې شوه د دې لپاره د قناعت موضوع باندې کله چې تاسو یو ځواب اخلئ هغه ځواب باید تاسو داسې ونه وایي چې دا قانع کوونکی ځواب نه دی نه د قناعت لپاره اصول وضع شوي دي که نه مثلا هغه ځواب تاسو په وتلی د عقل پر اساس یې وتلی بیا وغواړئ چې سره د دې هم دې ته ځواب سوال بیا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي نو خفه نه شي وبښئ کیدای شي زموږ د لهجه کوم بل رقم ته مخاطب شي موږ دغه ګروپ چې دی د داعیانو دی هر نوع پوښتنه چې تاسو نه مدعو کوي نر غوندې راوړئ دلته یې مطرح کوئ که موږ ته نه وزده په شریکه به موږ ټول په شریکه به د هغه حل راوباسو دا زموږ ستاسو مسؤلیت ده
او د دې لپاره چې پروګرام پای ته رسېدلی استاد هم تقریبا کور یې ودان نږدې 3 ساعته زموږ سره پاتې شو او بل د غم زیری ګڼئ که د خوښۍ زیری ګڼئ د استاد محترم هغه کوم موضوعات ویش چې موږ کړی وو د دې دورې په خاطر د هغې په لړ کې د استاد دغه درس وروستی درس و او الحمدلله ښه زیات ورونه او خویندې راغلي وو ښه زیات اعلانات مو ورته وکړله او دغه سل هم موږ ته زیات ښکاري چې راغلي دي. حال دا چې موږ دغه اعلان په ظرف د 15 دقیقو کې 2-3 لک کسانو ته ورسولو خو چې دا 100 کسان راغلل الحمدلله چې په دغومره اوږد تعداد کې دغومره خلک هم د دې دعوت لپاره لیواله دي دا هم غټه لاسته راوړنه ده. نو استاد محترم به دا وروستی درس وي انشاءالله دا دوره هم په ختمېدو باندې ده فقط د نورو استادانو هم شاید یو درس پاتې وي د هغې نه وروسته بیا نورې دورې شروع کېږي آزاد بحثونه به وي انشاءالله د هغې لپاره به بیا داسې نه وي چې د ټلګرام چینل بند شي او ختم شي نه دلته چې کوم دایانو موږ سره وخت تېر کړی دی روزنه یې ترلاسه کړې ده انشاءالله هغوی لپاره به موږ پروګرام نیسي او فزیکي ناستې به کوو دا لړۍ به همداسې مخ ته وړو په دې کې 40 کسان شو 80 شو 100 شو هر څومره شو چې دا دوره یې ټوله تعقیب کړې ده نو انشاءالله موږ او هغوی به په شریکه باندې عملي ډګر د دعوت ته ښکته کېږو. نو کور ودان خیر اوسه چې تر دې وخته پاتې شوی یو ځانګړې مهرباني له استاد محترم نه جوهري صاحب محترم نه چې موږ سره 3 ساعته پاتې شو الله دې ده ته اجر ورکړي. واقعا د استاد درس دومره جالب او دومره دی مخامخ ناست هم دی خو له اخلاصه ډک وي باور وکړه چې زه خپلو درسونو ته د نورو یو استاد درس ته هم دومره لابي نه کوم خو حتی نږدې ملګرو ته شخصي میسیجونه کوم چې نن د جوهري صاحب درس ته یې خامخا راشئ نو خامخا استاد کې ډېر اخلاص پروت دی الله ښه علمیت ورکړی دی الحمدلله چې موږ په دې دوره کې د دې له علمیت نه مستفید شولو او دا دوره یوازې د یو مکتب او د یو پوهنتون د صنف په څیر باندې نه ده نه بلکې موږ او تاسو به له دې دورې نه وروسته هغه د تبلیغیانو حضراتو خبره عملي میدان ته ښکته کېږو یوازې اراده کافي نه ده